دا هغه کسان دي چې د آخرت په بدل کې یې د دنیا ژوند واخیست، نو نه به له هغوی عذاب سپک کړل شي او نه به ورسره مرسته وشي. په دې آیات کې الله تعالی د هغو خلکو حالت بیانوي چې آخرت یعنی ابدي ژوند یې هیر کړی دی او یوازې د دنیا لنډه ګټه یې غوره کړې ده. د الله حکمونه یې د دنیا او فایدې لپاره بدل کړي دي. داسې خلک د دنیا لپاره دین خرڅوي، حق پرېږدي او باطل اخلي، لنډمهاله ګټه د تلپاتې ژوند نه غوره کوي. نو الله فرمایي د قیامت په ورځ به عذاب پرې کم نشي او هیڅوک به یې مرسته ونه کړي. دنیا موقتي ده او آخرت دائمي دی، نو باید تل آخرت ته لومړیتوب ورکړو. دین د دنیا لپاره مه خرڅوئ، حق باید په هر حالت کې ومنو. د الله حکم بدلول ډیر خطرناک کار دی. دا د سخت عذاب سبب ګرځي. حقیقي کامیابي د آخرت کامیابي ده، نه یوازې د دنیا مال او مقام.